پکتیکاوال له پاکستان سره د جګړې امر غواړي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي د افغانستان اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د پاکستان پر وړاندې روانه جګړه کې اجازه ورکړل شي ترڅو د خپلو ملي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ د پاکستاني رژیم پر ضد وجنګیږي. دوی دغه غوښتنه نن ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې له خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په یو ستر لاریون کې وکړه. موږ له ټول امارت له قومندان او له والي صاحب چې او د استخباراتو له رئیس دا کوم نور پړي چارواکي موږ ته دې اجازه راکړي. موږ په دې مازدیګر ټول اول خط روان یو، شاته نه راګرځو، ټول روان یو. ټول نو چې خدا په داسې شي ده چې د خدای په خاطر د رسول الله په خاطر د خاور د منځ او د ناموس په خاطر به موږ ته اجازه راکړه. موږ څنګه راوځو. دوی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان مزدور رژیم په افغانستان کې ټول ملکي اهداف په نښه کوي او یوازې عام ولس ته یې مرګ ژوبله اړولې. د دوی په خبره چې د یاد هیواد ترهګر رژیم په منځني ختیځ او په ځانګړي ډول افغانستان کې د پیسو په بدل کې د غربیانو شمې پروژې پر مخ وړي. په ملکي وګړي شهیدان کړي وو او هغه پروژه چې دوی له برتانویانو او د اسرائیلو او له امریکایانو نه اخیستې وه هغه یې په افغانستان کې بمبار وکول. دغه نن ورځ ولسونه چې راپاڅېدلي دي دا د دې لپاره راپاڅېدلي دي چې له امارت نه وځو. موږ دا غوښتنه کوو چې ولسونه ټول په مخ د حرکت باندې په بورډر باندې روان دي، ټول ولسونه روان دي. د پنجابي رژیم، د اسرائیلو د ګوډاګي رژیم او د هغو د ریښو د ایستلو لپاره نن موږ د نظام د خپل دفاع د وطن د خپلې خاورې د ناموس د ساتنې لپاره د ټولې پکتیکا او د ټول افغانستان ولسونه په سر و مال قربانیو ته تیار یو. محترمو مسؤلینو د خدای په خاطر نور دې خلکو ته موقع ورکړه دې ته د دې اجازه ورکړه چې ته معلومه شي دا تر کومه ځای کې د کومه ځای په شکایت شي کوم شبانه پر یا ټکو مو خپل لاندې نو واجب. یو تن پخوانی جهادي قومندان د خپلو ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ وویل چې سلګونه کسان ورسره دي خو یوازې د یو امر په انتظار دي او که امارت امر ورته وکړي نو په میړانه به وجنګیږي. یقیني درته ماته له پکتیا له زرمته 500 نفره 200 نفره د غزني له ولایته د اندړو له ولسوالۍ د دغه رابطې را سره کلي چې تاسو د سرحد خلک یاستئ که چیرې له والي چې دا غوښتنه وکړه موږ د تاسو ملګرو در سره جنګېږو نو ولسونه تیار دي فقط او فقط چې موږ ته امارت امر وکړي. خدای نخواسته موږ په خپل سر لاړ شو موږ مرګ خراب نه شي. فقط امارت او موږ ته د والي امر اتي د امیر المؤمنین امر د ځکه په پکتیکا ولایت خو امیر والي ده چې هغه امر راته وکړي. ولسونه ځوانان سپین ږیري ټول دې ته تیار یو اماده یو چې د خپل ولس او د خپل د مظلومو شهیدانو چې بېګناه ښځې نر کنکلي شهیدان کړه د هغوی انتقام په خپلو لاسو باندې واخلو زموږ به زړونه یخ شي. د پکتیکا ولایت د ارشاد حج اوقافو رئیس شیخ عیدولي حلیمي د لاریون برخوالو ته په خبرو کې وویل چې تر اوسه امارت د عمومي جګړې اعلان نه دی کړی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په پوره میړانه له خپلو سرحدونو او ولس دفاع کوي. میړانه ځواک موږ لرو. اوس افغانستان بې څښتنه نه دی. قدرمنو ولسونو تر اوسه د دې ضرورت نه دی پېښ شوی چې موږ عام ولس په دې جګړه کې برخه واخلي. مجاهدینو خپلې سینې سپر کړي دي. د دې هېواد او د دې نظام او د اسلامي امارت نه به دوی دفاع کوي. تر اوسه د دې ضرورت نه دی پېښ چې ولس ته د اجازه وشي چې هغه د راپورته شي او د غرب پلویو منیشو او د غرب پلویو پوځیانو په مقابل کې د مبارزه وکوي. له تاسو نه مننه کوو. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم دې ته ورته لاریونونه د پکتیکا ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې ترسره شوي چې پر مهال یې عام ولس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کلک ملاتړ ترڅنګ په جګړه کې د برخې اخیستو غوښتنې هم کړې دي.